سلامونه دوستانو، هیلمن یم، روغ جوړ به یاست. د انګلستان هیواد د چیونینګ سکالرشپونه اعلان کړي دي چې خوشبختانه په هغو هیوادو کې افغانستان هم سکل سته. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې سکالرشپونو ته د نوملیکنې بشپړ لارښود ویډیو ریکارډ کوم چې څنګه کولی شئ تاسو ته په درسته ډول باندې نوملیکنه وکړئ تر څو د دې سکالرشپو لپاره تاسو انتخاب سئ. دا سکالرشپونه چې دي مختلف شرایط لري چې په دې پریزنټیشن کې به لومړی شرایط وایو، وروسته د نوملیکنې پروسې ته لاړ سو. د چیونینګ سکالرشپونه چې دي د ماسټري لپاره له بېلابېلو هیوادونو څخه محصلان مني چې نیکمرغه سخت کار پکې افغانستان هم شته. د افغانستان هم شاګردان یا هغه کسان چې په شرایطو برابر دي ورته نوملیکنه کولی سي. د نوملیکنې نیټه چې دی هغه بڼه چې دغه انلاین ده، انلاین کولی سي تاسو ورته نوملیکنه وکړئ او د زده کړې څانګې چې دي ټولې څانګې لري کوم چې د انګلستان په پوهنتونونو کې موجود دي، یعنی د انګلستان په هغو هیوادونو کې په هغو پوهنتونونو کې چې هغه د چیونینګ سکالرشپونو غړیتوب ولري یا پارټنرانې وي یا له هغو سره تړون ولري او په هغو پوهنتونونو کې دا څانګې موجودې وي. تر ډېره پورې ټولې څانګې شته، تاسو کولی شئ چې بیا هم پکې پیدا یې کړئ. دا طریقه وایي چې څنګه کولی شو موږ دغه خپلې څانګې انتخاب کړو یا هغه پوهنتونونه موږ انتخاب کړو. دې ویډیو کې مخکې راځي. د لومړنیکنې د پای نیټه چې دی دغه د راتلونکي 2025 کال د جنوري د میاشتې تر 2مې پورې دی، یعنی اوس که د نومبر 6 یعنی تقریبا 40 42 ورځې نورې درته پاتې دي. او د دې سکالرشپونو کمیټه چې دی بیا کله چې ستاسو اپلیکیشن کمپلیټ سي نو دغه د 2024 کال نومبر نه وروسته د جنوري تر پایه پورې ستاسو هغه کوم غوښتنلیکونه چې ورته سبمیټ کړي هغه څنګه کوي، د ارزیابي کوي ګوري. بیا د 2025 کال د فبروري په نیمایي کې کله چې سفارت او یا هم نوموړي کمیټې غوښتنلیکونه ارزیابي کړي او په شرایطو وړ کسان یې انتخاب کړو، نو له هغو نه وروسته د فبروري کې د 2025 کې د فبروري په نیمایي کې بیا دغه کوم کسان چې ارزیابي سوي دي، غوښتنلیکونه ارزیابي سوي په شرایطو برابر د هغوی یو شارټ لیست جوړوي. نو له شارټ لیست له جوړېدو نه وروسته بیا هغه کسان چې انتخاب سوي دي هغو ته ایمیل کوي او د انټرویو لپاره یې راغواړي. د 19 د فبروري چې دی له انتخاب شوي کسانو څخه مخکې له انټرویو د 2 ریفرنسونه او تعلیمي اسناد غوښتنه وشي که نه. د یو نه مخکې کله چې انټرویو شروع کېږي تاسو 2 ریفرنسونه دی درنه غوښتنه کوي او د تعلیمي اسنادو غوښتنه درنه کوي چې مقصد کوم تعلیمي اسناد چې تاسو لرئ ورته ویلی سي، هغه درته ویلي دي، هغه کولی سي ورته سبمیټ کړي. نو باید یادونه ما هم مخکې وکړه، اوس هم باید وکړم چې دا سکالرشپونه یوازې د ماسټري لپاره دي او هغه کسان چې هغه بیچلر یا لیسانس یې تکمیل کړی وي او د ماسټري لپاره غواړي چې ماسټري وکړي، یوازې هغه کسانو ته نوملیکنه کولی سي. د فبروري په 26 باندې د انتخاب شویو کسانو څخه به انټرویو واخیستل سي او د جون په میاشت کې د 2025 کسان هغه کسان چې کامیاب شوي دي، انتخاب شوي دي، د دوی د کامیابېدو نتیجه به اعلان سي او د مبارکي لپاره به دوی ته ایمیل وسي او په د جولای په 15 کې به 11 دی ویلي دي په خپل ویب سایټ کې چې هغلته به دی د انګلستان پوهنتون لخوا دوی ته افر ورکول سي او په سپټمبر کې یا اکتوبر او سپټمبر کې به دوی درسونه شروع کیږي. د سکالرشپونو امتیازات چې دا د اوسېدو د زده کړو فیس کوم فیس چې پوهنتون اخلي هغه ټول دوی ورکوي، د اوسېدو امکانات درته درکوي لکه یې دغه سو لیلیه سوه یا اتاق سو، مصارف سو، خوراک سو او ټول دوی درکوي. د میاشتنۍ فیس هم درکوي، فیس پوهنتون ته دوی ورکوي، د تګ راتګ کله چې ځې او راځې افغانستان ته د ټکټ دا هم په دوی دی او د ویزا اخیستلو لګښت هم په دوی ده. او د زده کړو پر مهال وایي چې څېړنه کوئ او کوم لګښت چې پرې راځي، ریسرچ کوئ، مصارف کوئ او ولایت نه بل ته ځئ هغلته هغه هم دوی درکوي. کوم کسان د چیونینګ سکالرشپونو ته غوښتنلیک لیږلی سي باید افغان وي او کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېږي اپلای کولی سي. یوازې هغه کسان چې هغه اوس فعلا په افغانستان کې دي، داسې نسي کولی چې یو کس په پاکستان یا بل هیواد کې دی کولی سي ورته اپلای وکړي، یا هغه کسان چې اوس فعلا په افغانستان کې دي افغانان دي هغه کولی سي ورته اپلای وکړي. له زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستون سي. کله چې زده کړې تکمیل کړي باید بیرته خپل هیواد ته راسي. یو شرط دا ده او په اړونده برخه کې لیسانس سند ولري، یعنی کوم پوهنتون ته یا څانګې ته چې اپلای کوي باید ته
د لیسانس سند ولري او لږ تر لږه 2 کاله یا 2800 ساعته کاري تجربه ولري په عین بخش کې چې ته اپلای کوې معنا زه وایم چې کمپیوټر ساینس کې زه اپلای کوم باید په همدې بخش کې تا 2 کاله کاري تجربه دغه کړې وي لرلې وي سیده بیا دلته دی وایي په اړونده برخه کې د انګلستان یا برطانیې دریو پوهنتونونو ته زده کړو تلنیک سپارلی وي او لږ تر لږه له یو پوهنتون څخه یې بې قید او شرطه د افر لیټر یا د منل کېدو لیک ترلاسه کړی وي دا هغه وخت غواړي کله چې ته سلیکټ سي بیا درته وایي چې ته باید په انګلستان کې د هغو پوهنتون باید افر لیټر ولري چې هغه د چیونینګ سکالرشیپو غړیتوب لري نو زما ریکمنډیشن تاسو ته دا ده چې مخکې له دې چې نوملیکنه هم وکړئ خو په عین زمان کې هغه پوهنتونونه چې هغه د دوی سره چیونینګ غړیتوب لري هغو ته اپلای وکړئ او د یو پوهنتون په دریو کې د یو پوهنتون افر لیټر واخلئ یا موږ ورته انکنډیشنل لیټر افر وایو هغه کولی سئ چې تاسو ترلاسه کړئ په دې کې کله چې تاسو سلیکټ سئ انتخاب سئ انټرویو کې ته راسئ بیا له تاسو نه دغه افر غواړي چې تاسو آیا کوم پوهنتون لخوا افر درکول سوی ده انتخاب سوي یاست که یا ځکه چې هر پوهنتون یو څه شرایط لري نو کوشش وکړئ چې کله ثبت نام کوئ له هغو نه وروسته ډایرکټ په ډایرکټ له پوهنتون سره کنټکټ وکړئ او د یو پوهنتون انکنډیشنل لیټر یا افر لیټر واخلئ تر څو تاسو هغه قبول کړئ بیا په اسانۍ سره ستاسو د کامیابي کېدو یا د انتخاب کېدو چانس نور هم ډېرېږي نو راځم نوملیکنې ته چې څنګه کولی شو موږ تاسو نوملیکنه وکړو رابسې ګوګل ته په ګوګل کې به چیونینګ سکالرشپ ولیکئ او یا هم د دې ویب سایټ دا لینک به زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کېږدم او چیرته تاسو بیا نسئ کولی نو راسو ګوګل ته راسئ په ګوګل کې ساده ډول باندې ولیکئ سي چیونینګ سکالرشپ دې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته ډایرکټ دا ویب سایټ راخلاصېږي صحیح ده په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته وایي چې دا سکالرشپونه په افغانستان لپاره چې دي دا اپلیکیشن چې دی د 2025 کال د جنوري تر 2 پورې تاسو کولی شئ چې نوملیکنه ورته وکړئ نو دلته د نور خپل شرایط دي کرایټریاوې دي کوم چې ما مخکې تاسو ته په پریزنټیشن کې ویلي هغه ټول ما دلته له دې ویب سایټ څخه راخیستي دي او تاسو ته مې پښتو ژباړلي تر څو تاسو نور هم ورباندې پوه سئ نو په اپلای ټوډے باندې کلیک کوم نوملیکنه ډایرکټ شروع کیږي دلته چې تاسو کلیک وکړئ دلته وایي چې چوز ان اوارډ تاسو کوم هیواد څخه یاست ورته چې افغانستان دلته وایي چې آیا دا هیواد د 2025 کال د چیونینګ سکالرشپو غړیتوب لري که یا زه ورته چې بلې او په کنټینیو باندې کلیک کوم دلته یو ایمیل ادرس ورکوم زه ایمیل ادرس ورکوم کوم چې غواړم ثبت نام وکړم زه دغه ایمیل ادرس ورکوم او دلته وایم چې د ټلیفون نمبر دلته یو ټلیفون نمبر ورکوئ افغانستان ورکوئ افغانستان پیدا کړئ د افغانستان کوم کوډ چې دی هغه 0093 نو راځم هغه پیدا کوم او دلته د ټلیفون نمبر ولیکم زه د یو ټلیفون نمبر لیکم مقصد ستاسو ټلیفون نمبر ولیکئ دا صفر ترې نه ایسته کړئ سید باید څو ناعدده وي سید دلته ریکوري ایمیل ادرس مقصد دا ایمیل ادرس په وخت کې غواړي چې ستاسو دغه پورتنی دا ایمیل ادرس بند سو یا خراب سو نو بیا تاسو کولی شئ د ایمیل ادرس لارې د سره کنټاکټ وکړئ دلته یو ایمیل ادرس ورکوم gmail.com صحیح ده ورته چې دا اګری دی په دې سره زه موافق یم او کوم معلومات چې ما انتخاب کړو هغه باندې زه ټول باندې پوه یم نو کنټینیو باندې کلیک کوم کله چې تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړئ تاسو ایمیل ادرس ته یو ایمیل درځي تر څو تاسو د خپل اکاونټ یا د خپل ایمیل ادرس څنګه کې ویریفای کړئ نو زه راځم ایمیل ته او دلته ما ته ایمیل دا راغلی ده نو په دې باندې چې کله زه خلاص کړم ما ته وایي چې تاسو کولی شئ خپل پورټال ته ورسئ خپل ایمیل ادرس مو ویریفای کړئ زه راځم په اپلیکیشن پورټال باندې کلیک کوم په دې باندې کلیک چې وکړو تاسو الیجیبلیټي ریکوایرمنټ یو ټیسټ نه اخلي
دې کې تاسو پاس سئ، تاسو ته مخکې دغه درکوي پروسه درکوي. تاسو ته وایي چې تاسو کنټري چې دی له کوم هېواد څخه چې تاسو اپلای کوئ دا د چیونینګ الیجیبلیټي لري که یا زه ورته وایم چې یس لري، افغانستان لري. دلته وایي چې will return to the country or through which you are applying for. موږ تاسې وبلې وو، موږ کله چې دغه وکړو سکالرشیپونه یا زما درسونه خلاص زه بیرته خپل هېواد ته راځم. Do you have or you are currently studying for a recognized undergraduate degree؟ آیا وایي تو دغه لري که یا لیسانس دې کړی که یا مخکې؟ زه به ورته وایم چې بلې وو، زه ما بیچلر کړی ده، زه د ماسټري لپاره اپلای کوم. صحیح ده. وایي ته 2 کاله کاري تجربه لري؟ زه به ورته وایم چې بلې وو، یس لرم یې. او ته وایي چې ته د 2018 کالو نه د عمر پورته ده؟ زه ورته وایم چې بلې وو. دلته وایي چې will you have completed your undergraduate degree before the date of submitting؟ ورته وایم چې بلې وو، ما مخکې د undergraduate یا لیسانس سبمټ کړی ده. صحیح ده. Are you applying for a scholarship for a course of studying commencing in the UK terms؟ تاسو غواړئ وایي په دې سکالرشپ کې یو کورس ته اپلای وکړئ؟ زه به تاسې بلې وو په UK په دې 2025 کال لپاره زه غواړم چې اپلای وکړم. صحیح ده. دلته سیکنډ پیج کې دا وایي چې are you a British citizenship؟ آیا ته وایي د برطانیه سټیزنشپ لري که یا که چېرته لري یس، که چېرته نه لري نو ولیکه. زه ورته وایم چې نه زه نه لرم. Do you aspire to be or you already leaders؟ آیا ته مخکې داسې یو لیډرشپ یا ډیسیژن میکر یو رهبر پاتې سوی یې که یا که نه په یو کنټري کې یا په یو ریجن کې؟ ورته وایم چې یس، که چېرته نو کوي نو انتخاب. صحیح ده. In the past 5 years تیر 5 کالو کې how you study in the UK؟ په UK کې یا یونایټډ کینګډم یا موږ ته لندن وایي یا انګلستان ته په کتاب تیرو 5 کلونو کې داسې یو ګورنمنټ سکالرشپ ترلاسه کړی ده که یا که چېرته یې ترلاسه کړی یس، او که دې نه یې کړی نو انتخاب کړو. صحیح ده. په دې خاطر که چېرته تا مخکې انتخاب سکالرشپ دغه کړی انتخاب کړی نو تاسو ته د سلیکټ کېدو چانس کم ده که چېرته مخکې په تیرو 5 کالو کې ترلاسه کړی. صحیح ده. ځکه ته وایي چې دا نوي دی. او how you been applied in the permanent temporary or internship role since September 2022 by the UK؟ ایوه تاسو د 2022 کال د سپټمبر څخه د UK ګورنمنټ سره د کوم دایمي یا موقتي یا د انټرنشپ پروګرام کې امپلای پاتې سوي یاست که یا که چېرته پاتې سوي خو یس یې که چېرته پاتې سوي نه یاست نو یې کیسې ده زه نو کوم. او how any of your immediate relationship been employed by the above organizations؟ وایي تاسو د 2022 سپټمبر نه را په دې خوا دغه څخه 2022 سپټمبر څخه تر اوسه پورې وایي ستاسو کوم یو خپلوان په دا پورته ادارو کې وایي دغه لري که یا برټش کنسل لکه دلته نور ادارې چې ورسره کار کړی ده که یا ریلیشنشپ لري که یا ورته چې نو. صحیح ده. او په کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته ما ته وایي چې you have passed the eligibility checks. تاسو مقصد تاسو د دې سکالرشپ لپاره الیجیبل یاست. صحیح ده. نو تاسو ته وایي چې موږ درته یو پلیز چیک یور انبکس ایمیل درته ولیږو. تاسو کولی شئ چې نور پروسه مخته وي. زه راځم ایمیل ادرس ته او دلته زه خپل ایمیل ادرس د انتخابوم. دلته ما ته راته وایي چې continue your application for achieving scholarship. صحیح. زه اوس خپل سکالرشپ ته ورته دوام ورکوم. د اپلای اپلیکیشن پورټال باندې ما کلیک وکړئ. اوس دلته ما ته میک ا نوټ اف یور اکسس نوټ. نو له دې څخه به تاسو یو نوټ یو سکرین شاټ واخلئ. زه راځم یو سکرین شاټ ترې اخلم په دې خاطر چې دغه څخه سکرین شاټ واخلئ دې کورس څخه چې بله ورځ بیا ستاسو لپاره په یاد وي او یا هم درنه ورک نه سي. صحیح ده. زه سکرین شاټ ترې اخلئ یا په موبایل کې یو عکس ترې اخلئ. زه راځم په موبایل کې یو عکس ترې اخلم تر څو دغه کوډ ماته په یاد وي. او زه په کنټینیو باندې کلیک کوم. صحیح ده. انټر یور اکسس کوډ. دلته هغه ستاسو اکسس کوډ باید دلته ولیکئ. صحیح ده. نو هغه کوډ چې ما مخکې سکرین شاټ کړو هغه دلته زه انټري کوم او سبمیټ باندې کلیک کوم. دلته ما ته وایي چې کنټینیو اور اپلیکیشن ته دوام ورکوم او دلته انټر یور اکسس کوډ. دلته چې په دې خانو کې کوم کوډ راتلو هغه زه دلته بیرته بیا انټري کوم. صحیح ده. دا راتلو او په دریم اپشن کې زما سره
بیا هم ډبلیو راتلو او په پنځم اپشن کې زما سره چې دی پنځم اپشن کې زما سره ایل ده صحیح ده او کنټینیو اپلیکیشن باندې کلیک کوم. د چینیوم سکالرشپو لپاره 8 مراحل دي. دا 8 مراحل باید تاسو پوره کړئ صحیح ده. نو اول لازم سي پرسونل انفارمیشن دی په کې هغه ستاسو شخصي معلومات دي تاسو باید د سکالرشپ لپاره ورکړئ. زه د دې سکالرشپ لپاره اول نمبر کوم سي صحیح ده او دلته تاسو خپل نوم ورکړئ او دلته که چېرته میډل نیم لرئ صحیح ده که نه لاست نیم ورکړئ معنا لیست ورکړم امید صحیح ده او که چېرته فامیلي نوم نه لرئ بیا په دا اپشن انتخاب کړئ صحیح ده یعنې که چېرته تاسو تخلص نه لرئ. ډیټ اف برث ورکړئ سي 1992 د دویمې 14 تاریخ صحیح ده. کنفرم بیا دغه تاریخ د تولد چې تاسو پاسو لیکل دا وای بیا زموږ سره کنفرم که صحیح ده 1992. نو راځم دلته کرنټ ادرس تاسو اوس په کوم ځای کې اوسېږئ. زه تاسې په پکتیا کې اوسېږم صحیح ده او یا هم ورکسي خوست کې اوسېږم او دویم ادرس کې ورکویم خوست سیټي هم خوست ورکوي او زیپ کوډ تاسو کولی شئ د خوست پیدا کړئ په ګوګل کې تاسو ولیکئ د هر ولایت زیپ کوډ چې غواړئ تاسو دلته په ګوګل کې ولیکئ راسئ دلته ولیکئ سي زیپ کوډ اف خوست افغانستان صحیح دغه د ښار دی تاسو کولی شئ چې د نارت او ساوت ارجه راخذ 2501 باندې کلیک کوم صحیح ده انتخاب 2501 صحیح ده. کنټري افغانستان هغه هیواد چې هغه یې دې لپاره الیجبل صحیح ده. ریجن معنا د کوم دغه دی خوست صحیح ده او که چېرته ستاسو هغه ولایت چې په دې لیست کې نه وي کولی شئ دا اپشن انتخاب کړئ چې یا اوس زما په دې ولایت چې دی دا په دې لیست کې ستاسو انتخاب وم صحیح ده. د انټرویو دغه کولی شئ تاسو غواړئ چې افغانستان کې انلاین انټرویو دی اخلي صحیح ده. نو کله چې د انټرویو ځای مو دلته انتخاب کو نو معمولا د افغانستان کې انټرویو انلاین اخیستل کېږي سیو اینډ کمپلیټ باندې کلیک کوو. دغه نه وروسته زه راځم لومړی بخش زما تکمیل سو دویم سټیزنشپ ان ټراول ډاکومنټ ته زه راځم. نو دلته سټیزنشپ ان ټراول ډاکومنټ په اړه څو پوښتنې دغه کوي له دوی وړاندې کړي دي. دلته اوله پوښتنه دا ده وایي آیا تاسو چې د کوم هیواد چې د دغه څخه د دې سټیزنشپ لري آیا له هغو سره متوافق فرق لري که نه معنا دا ده چې ته اوس اپلای له پاکستان نه کوې او یې په اصل کې له افغانستان او ته په پاکستان کې اوسېږې درته نسي نو زه چې اوس اپلای کوم هم زه په افغانستان کې یم صحیح ده. دویم سوال دا وایي چې ډو یو هولډ ا والید پاسپورټ آیا تاسو پاسپورټ لرئ که یا که چېرته لرئ یس وایي یس یې کړئ دلته بیا د پاسپورټ نمبر ورته داخل کړئ که چېرته نو وایي بیا تاسو ته وایي چې کله تاسو سلیکټ سئ تاسو کولی شئ وروسته هم پاسپورټ موږ ته داخل کړئ. دلته وایي چې آیا تاسو د یو بل هیواد دغو طبیعت لرئ که یا درته نسي نو او دلته وایي چې ډو یو هولډ ریفیوجي سټیټس آیا تاسو د پناهندګي په حالات کې یاست ورته نسي نو. Do you hold any other form of legal residence آیا تاسو کوم بل ځای کې د اوسېدو یو قانوني سند لرئ که یا ورته نسي نو که چېرته یس لرئ بیا تاسو معلومات ورسي د کوم هیواد څخه ده. Do you have a valid UK visa permission تاسو د UK د ویزا پرمیشن لرئ که یا ورته نسي نو تر اوسه د UK ویزا نه لرم. دلته وایي چې تاسو له کوم هیواد څخه شړل سوي یاست که یا او دلته وایي چې تاسو د کوم یو کې په شمول د کوم بل کنټري لخوا ډیپورټ سوي یاست که درته نسي نو او تاسو وایي په کوم جرم باندې یا په کوم کریمینل جرم باندې که نه نیول سوي یاست که یا درته نسي نه. اخري سوال دا ده چې وایي چې تاسو آیا تاسو پخوانۍ کوم جریمه لرئ که یا سابقه جرمي لرئ که یا درته نسي نو. دا سوال چې کله ټول تکمیل کړو په سیو ان کمپلیټ باندې کلیک کوو. اوس څخه وروسته موږ دویم برخه کمپلیټ کړه راځم اوس ایجوکیشن هسټري ته یا هلته خپل تعلیمي دغو اضافه کوو صحیح ده. اټ هایر ایجوکیشن صحیح ده
دلته وایي چې د افغانستان څخه ما خپل ایجوکیشن ترلاسه کړی یا ما تعلیم په افغانستان کې کړی ده د کوم پوهنتون څخه. دلته د افغانستان ډیری پوهنتونونه لیست ده پکې، خو بیا هم که چېرته کوم پوهنتون نه وي پکې کولی سي زه درته طریقه ښیم هغلته انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې دلته پوهنتون نسته، د خوست پوهنتون زه راځم دلته وایم چې my institute is not listed، ورته وایم چې د خوست پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم. څه ده کورس ټایټل چې ده، کورس ټایټل زه ورته وایم چې ما کمپیوټر ساینس ویلی یم. څه ده او دلته وایي چې BSc ده. څه ده د ډیګري ټایپ کې BSc. څه ده او ډیټ فرام له کوم تاریخ تر کوم تاریخ پورې ورته وایم چې 12 14 د 8 میاشتې 7 میاشتې د 2014 کې ما سټارټ اخیستی او دا ما په 2 تاریخ باندې کمپلیټ کړی ده 2018. صحیح ده. یونه وروسته تاسو ریزلټ چې د جی پی ای ټوټل جی پی ای تاسو کولی سئ د خپل نمرو مطابق خپله زموږ په سرټیفیکیټو کې خو سی جی پی ای ده، دا کولی سئ جی پی ای ته یې تبدیل کړئ. که چېرته بیا هم کوم مشکل لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، زه درته طریقه ښیم. نو زه وایم چې زما د جی پی ای د 3.2 دی. صحیح ده. نو راځم دلته په سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. زما هغه لومړی دغه ور اړ کوم چې زما های ایجوکیشن کړی و د خوست پوهنتون څخه بیچلر. که چېرته دویم نور های ایجوکیشن مو کړی و انسټیټیوټ مې ویلی بل پوهنتون مې ویلی هغه هم کولی سئ دلته ور اډ کړئ. نو سیو ان کمپلیټ باندې کلیک کوم. څلورم برخه زما سره کاري تجربې دي چې چېرته م کار کړی ده. تاسو دلته وایي چې ستاسو کاري دغه باید له لکه ما چې مخکې درته چې 2800 ساعت څخه کم نه وي یا 2 کال نه کم نه وي. صحیح. دلته اډ ورک هسټري باندې کلیک کوو. دلته تاسو ته وایي چې جاب ټایټل مو څه شي وي. زه ورته وایم چې فاینانس افیسر وم. صحیح ده. د کومې ادارې سره معنا له ABC ادارې سره او کوم سکتور کې موږ کار کوو. زه ورته وایم چې په پبلیک هیلث کې کار کوو. امپلای ټایپ څنګه اوس تاسو فول ټایم وایي که نیمه ورځ ورته وایم چې نیمه ورځ. صحیح ده. تاریخ د 28 د 9 میاشتې 2018 کې. So is this is current position. تاسو اوس په اوسني پوزیشن باندې کار کوئ که ورته وایم نه او دلته ورته ولیکم چې 20 د 10 د 2020. صحیح ده. ټوټل کار مو په هفته کې څو کوو تقریبا 48 ساعته راځي. که چېرته موږ د ورځې 8 ساعته کار وکړو. صحیح ده. سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. صحیح ده. نو دلته ستاسو لپاره ټوټل دغه راځي 5000 استیمیټډ ټوټل هاورز څو شو 5100 18. صحیح ده. تاسو کولی شئ دا هم نور مخته یوسئ. که چېرته بل ځای مو کار کړی وي هغه هم دلته ور اډ کړئ. په دې اډ اډیشنل ورک هسټري باندې کلیک وکړئ. بل ځای کې اداره کې مو چې کار کړی هغه هم ورکولی شئ چې ور اډ کړئ. صحیح ده. سیو ان کمپلیټ باندې کلیک کوو. زما سره د کاري تجربې بخش هم دغه سو تکمیل سو. پروګرام اپ سټډي کوم بخش ته غواړئ چې ته اپلای وکړئ. صحیح ده. دلته ټول هغه پوهنتونونه دي چې تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره انتخاب کړئ. نو دلته راځم تاسو 3 انتخاب لرئ چې 3 پوهنتونو ته 3 پوهنتونونه انتخاب کړئ. که چېرته د پوهنتونو په پیدا کولو کې تاسو نه پوهېږئ چې پوهنتون موږ څنګه پیدا کړم همدې ته ویب سایټ ته راسئ او دلته ما درته راخیستی دی چې څنګه کولی شو چې پوهنتون پیدا کړو. نو رابسئ دغه پیج ته او دلته کولی شئ تاسو د خپلې خوښې پوهنتونونه پیدا کړئ. صحیح ده. دلته به خپل بخش ورکړئ. زه به ورته وایم چې سافټویر انجینرینګ کې زه ماسټري کوم. صحیح ده. هر ریجن کې چې چېرته تاسو یو مشخص ولایت ورته انتخابوئ هغه هم انتخابولی شئ. دلته هغه ټول پوهنتونونه لیست درته راځي چې د هغه د همدې چیونینګ سکالرشپو غړیتوب لري. صحیح ده. دلته ګوره دلته زما ته لیکلی چې دغه چیونینګ پارټنر ده معنا صحیح ده پارټنر ده. دلته ټیک مارک علامه نشته. دغه زموږ سره پارټنر نه دی د چیونینګ په سکالرشپو سره دغه پوهنتون دی
او تاسو کولی شئ دا مختلف فانتونونو ته ویب سایټ را خلاص کړئ او هغو پروفایل وګورئ او هغو ته اپلای وکړئ او له هغو څخه د انکنډیشنل آفر غوښتنه وکړئ. صحیح ده. نو تاسو بیرته راسئ دلته او دلته به ورته چوز سیکټور انتخاب کړئ چې معنا کوم سیکټور کې زه غواړم چې اپلای وکړم. صحیح ده. زه راځم دلته زه کمپیوټر ساینس انتخابوم او یا هم انتخابوم ورته چې mathematics and statistics. صحیح ده. add first choice up course کوم لومړنی کورس دی انتخاب کړه. لومړنی کورس زه ورته وایم چې په دې فانتون کې دی او په کورس ټایټل به چې وي کمپیوټر ساینس وي او ډیګري به چې وي MA ټاټس. دا معنا زه غواړم په خپل عقل ته فزیکل دغه وکړم. وای تاسو I have conditional offer. تاسو معنا د فانتون نه د دې فانتون څخه conditional letter ترلاسه کړی ده که چېرته ترلاسه کړی وي yes او if you are offered a Chevening scholarship you will need to meet the remaining condition. تاسو کولی شئ چې د 11 د جولای 2015 پورې conditional offer د دې سکالرشپ د دې فانتون څخه ترلاسه کړئ. که چېرته نه یې ترلاسه کړی نو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. او که چېرته وایاست یا اوس په ډیسیژن کې یم زه دغه یم چې زه افر لاندې کوم که یم تاسو نو انتخاب کړئ او که چېرته له فانتون نه ترلاسه کړی بیا دلته انتخاب کړئ چې ما کنډیشنل افر ترلاسه کړی دی. صحیح ده. نو زه دلته راځم په نو باندې انتخاب کوم سیو اینډ کلوز باندې کلیک کوم. صحیح ده. لومړی بخش ما لپاره تکمیل شو. سیکنډ چوایس زه انتخابوم دویم فانتون زه انتخابوم په هغو کې زه راځم د انجلا دا فانتون انتخابوم. دلته هم زه ورته اپلای ډیټا ساینس باندې کلیک کوم او دلته ورته وایم چې دا هم دا ده. صحیح ده. زه ورته وایم چې دا ما تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. سیو اینډ کلوز باندې کلیک کوم. دریم فانتون هم باید تاسو دلته انتخاب کړئ. صحیح ده. تھرډ اپشن چوز چوایس باندې کلیک کوم او راځم دلته یو فانتون زه انتخابوم. صحیح ده. او دلته وایم چې ډیزاین ان میک باندې کلیک کوم او دلته وایم دا هم MA ماستري او دلته ورته وایم چې تر اوسه ما نه ده ترلاسه کړی. سیو اینډ کلوز باندې کلیک کوم. صحیح ده. دا هم چې کله تکمیل کو سیو اینډ کمپلیټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې د خپل خوښې فانتونونه او هغه فانتونونه چې تاسو په هغو کې درس وایي هغه صحیح پلټنه وکړئ، پروفایل یې وګورئ، هغو ته اپلای وکړئ. مطمئن سئ چې د دې درسونه په کوم سیمسټر کې شروع کیږي ځکه چې د چیونینګ سکالرشپو درسونه چې دي د 2015 کال په سپټمبر میاشت کې شروع کیږي. داسې نه چې د فانتون ته تاسو اپلای کړئ چې د هغو سیمسټر تاسو په فبروري کې 2015 کال فبروري کې شروع کیږي که نه هغه بیا تاسو بیا هم نه اکسپټ کوي. نو کوشش وکړئ چې هغه سیمسټر یې وګورئ، فول ټایم یې وګورئ، ماسټري یې وګورئ، کوډ یې وګورئ، هر څه چې وګورئ له هغو نه وروسته بیا کولی شئ چې تاسو پوهنتون انتخاب کړئ. سیو اینډ کمپلیټ باندې کلیک کوم. راځم بل ریفرنس ته. په ریفرنس باندې کلیک کوئ. دلته ستاسو لپاره وایي چې تاسو موږ ته دوه ریفرنس نه راکړئ په یو صورت کې چې مقصد هغه اکاډمیک ځای څخه وي او موږ کولی شو په یو وخت کې دې ته موږ څنګه وکړو اپلای وکړو یا د دې موږ ته دې سره کنټاکټ وکړو. صحیح ده. په دې ریفرنسو کې باید د ریفرنس د فول نیم وي، جاب ټایټل وي، ارګنایزیشن یې وي، ایمیل ادرس یې وي. کولی شئ تاسو دغه ریفرنسونه له یوې ادارې نه چې تاسو کار کوئ له هغو نه ورته جوړ کړه او یا هم له فانتون له استاد څخه هغه د هغو باید فول ډیټایل وي پکې. صحیح ده. که چېرته هغه وایي په تاسو خپله ژبه باندې نو هغه انګلیسي ته ترجمه کړئ تر څو موږ په هغو باندې پوه شو. صحیح ده. لومړی ریفرنس باندې دلته کلیک کوو. تاسو ته وایي چې د هغه کس نوم چې د معنا احمد دی، جاب ټایټل یې چې دی زما سوپروایزر دی او ارګنایزیشن چې دی ABC ادارې څخه دی، ایمیل ادرس یې ABC. کوشش وکړئ چې دلته د که چېرته اداره کې کار کوئ هغه اپیشل ایمیل ادرس څخه کار واخلئ abc.com څخه. صحیح ده. او د دلته د هغه کس ټلیفون نمبر ورکوئ چې کوم ادارې کې کار کوي. صحیح ده. او د اکاډمیک کس دی معنا د فانتون د که امپلایر ضرورت نشته نه امپلایر ده. صحیح ده. او زه وایم چې دا زه کنفرم کوم. سیو اینډ کلوز باندې کلیک کوئ. صحیح ده. په دویم سیکنډ ریفرنس کې هم یو نوم ورکوئ د اکاډمیک یا ستاسو د استاد نه. صحیح ده. جاب رول یا ټایټل چې دغه معنا وکړم چې ولیکم چې ډین of
faculty. صحیح ده. او ارګنایزیشن چې د اداره چې د معنا کمپیوټر ساينس faculty. صحیح ده. ایمیل ادرس یې زه ورکوم چې umid.han@cs.org. مقصد هغه خپل اداري ایمیل ادرس دلته ورکړي. دلته دی زه د استاد شمیره ورکوم او دلته زه د ټلیفون نمبر ورکوم د استاد. صحیح ده. تاسو کولی شئ داسې فرق ترې نه لرې کړئ. صحیح ده. نو د هغه نه وروسته به زه وایم چې دا اکاډمیک دغه دی ځای څخه دی ریفرنس او زه دا کنفرم کوم. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته کله چې ریفرنسونه خلاص شو په سیو ان کمپلیټ باندې کلیک وکړئ. بله مرحله ستاسو لپاره ریفرنسونه تکمیل شو. سپورټینګ سټیټمنټس دغه ستاسو په اپلیکیشن باندې ډیر تاثیر کوي او مهم بخش دی چې تاسو کولی شئ دلته هغه خپل سکالرشپو لپاره خپل پلان ووایاست. تاسو کله چې فارغ سویه تاسو څه کوئ، ستاسو راتلونکی پلان چې دی، نو هغه ټول سټیټمنټونه او هغه ستاسو د دې ارزښت د دې سکالرشپ هغه ټول تاسو دلته باید ولیکئ. دلته لومړی بخش دا لیډرشپ ان انفلوئنس. تاسو که چېرته لیډرشپ په اړه تاسو باید یو اسې ورته ولیکئ چې په هغه کې تاسو د هغوی ته ایکسپلین کړئ، واضح کړئ چې زه کولی شم خپل لیډرشپ په صحیح ډول باندې وکړم او تاسو څه رقم د یو لیډرشپ ریکوایرمنټ کولی شئ که نه او په خپل هیواد کې. نو دغه اسې چې دی د لیډرشپ په اړه باید کلیر اگزامپل هم ولري. هغه ستاسو د لیډرشپ خپل سکیل مهارتونه هم باید پکې څنګه په کار شوي او دغه اسې باید له 100 لغتونو نه کم نه وي او له 500 څخه زیات نه وي. له هغو کې دویم بخش دی ریلیشنشپ بلډینګ ان شیر لرنینګ. دا وایي چې winning is looking for individual with strong professional relationship building skills. معنا تاسو د ریلیشنشپ د بلډینګ لپاره تاسو خپل څنګه کوئ نور سره شیر کړئ، تاسو خپل کوم سکیل چې لري هغه تاسو پکې واضح کوئ او دوی ته ورښایئ چې زه څنګه د ریلیشنشپ د ساتلو یا د یو ښه ریلیشنشپ لرم، هغه د کپیسیټي لرم، دا قابلیت لرم، هغه دوی ته واضح کولی شئ. هغه هم همداسې چې 100 لغتونه باید کم نه وي او له 500 لغتونه باید زیات نه وي. دریم چې دی study in UK. Why outline why you have selected you are choosing 3 university course. ولې وایي تا دغه 3 یونیورسټي انتخاب کړې، ستا هدف چې دی. explain how these relate to your previous academic or professional experience in your plans for the future. وایي دغه ستا د راتلونکي اکاډمیک یا مسلکي توب په هغه مسلکي توب باندې څومره کاري تجربې سره څومره میچ کوي یا د هغو لپاره ستا د مسلکي توب لپاره ستا په راتلونکي کې پلان چې داسې ته څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ شې که نه. لکه موږ وایو چې تو ولې په UK کې دغه ماسټري کوې، نو ستا پلان چې د آینده، نو هغه یو اسې به ورته ولیکي زه په دې خاطر باندې دا پوهنتونونه ما انتخاب کړو چې زه په آینده کې کوم کارونه وکړم په خپل بخش کې. صحیح ده. نو هغه هم باید له 100 لغاتونه کم نه وي او له 500 نه زیات نه وي. صحیح ده. او بل کیریر پلان، ستا راتلونکی پلان چې ده کله چې تو دغه کې پای ته ورسې، د هغو نه وروسته به تو څه کوې. نو تاسو کولی شئ چې دغه بخشونه ورته ډک کړئ او له هغو نه وروسته مخته لاړ شئ. زه راځم داسې یو ساده دې لپاره چې دې پیج نه پروسه تاسو ته مخکې تکمیله کړم، یو دغه څه مقاله ور اچوم. دلته زه یو څه متن ورته پیسټ کوم په دې خاطر چې دا پروسه مخکې لاړه شي. نو زه راځم په سیو ان کمپلیټ باندې کلیک کوم. نو وروسته تاسو ته اخري ایکوال اپورچونیټي باندې راځي، په باندې مونږ کلیک کوو. صحیح ده. دلته تاسو نه څو سوالونه کوي، تاسو په
کوم حالات کې یاست، ښځینه یاست یا نارینه یاست، تاسو ته کوم لقب مو انتخاب مو تصحیح. Do you consider yourself to be disabled؟ آیا تاسو کوم disability یا تاسو معیوب نه یاست؟ تاسو نو. او دلته if yes your disability related to any کوم یو دغه لري چې تاسو یاست ورته بیخي په دې کې موږ نه یو سیده. Do you have required specific arrangement in order to attend in online؟ که تاسو غواړئ چې لپاره آنلاین یا افلاین کوم انټرویو دغه سي دایره سي نو موږ ته ووایئ یس ورته سي نو کوم مشکل نه لرم که آنلاین ان پرسن مي زه کولی شم. وایي جندر مو چې د مین د یا ومن هغه ته انتخاب کړئ مین. نو دلته موږ ته وایي چې تاسو آیا په کوم ګروپ پورې اړه لري که یا زه ورته نو انتخابوم ځکه چې چېرته یس انتخاب کړئ تاسو بیا دلته نور اپشنونه راځي ستاسو ډسبلیټي لري یا جندر ډسکریمینیشن کوم جنسیتي تهدید لاندې راغلي یاست یا ریلیجن کوم تهدید سوی ده که نه تاسو قومیت ته غواړئ ورته وایم چې زه نو انتخابوم. او do you live in another country do you live in any of these area وایي په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ په ښار کې اوسېږئ په ولسوالۍ کې اوسېږئ په ویلیج په کلي کې اوسېږئ ورته په ښار کې اوسېږئ. صحیح ده. دلته سوال کړی چې what type school did you mainly attend between the age؟ کله چې تاسو له 11 کلن نه تر 14 کلن وئ تاسو څه رقم سکول ویلي؟ صحیح ده. تاسو شخصي ویلي فیس مو ورکاوه او یا هم دولتي وزارتونه سي په وخت کې زه نه پوهېدم چې هر وخت تاسو انتخاب کوئ. صحیح ده. وایي what is the highest level of qualification achieved by either following؟ وایي تاسو مور او پلار سي between the time of 18 کلنۍ وي دوی کوم qualification لرل که یا at least one degree has یو سند یې لرل زه ورته سي نو فارمل qualification کوم فارمل رسمي دغه نه لرل. صحیح ده. save and complete باندې کلیک کوو او راځو اخري مراحل ته سبمیټ اپلیکیشن. کله چې دا ټول مراحل مو په دقیق ډول باندې تکمیل کو بیا د اپلیکیشن د سبمیټ کول به اخري پروسې ته راځو. نو اخري پروسه کې موږ دغه اپشنونه موږ سلیکټ کوو. I will attend mandatory achieving events held during my award. زه باید د همدې سکالرشپو ټول ایونټونه یا کوم مجالس چې دي هغه باید زه اټینډ کوم. ستاسو نه یو کنسنټ اخلي. I will actively engage with the tuning network in the UK. د چونینګ په کوم نیټورک سي دی ګروپ چې د پیو کې زه به اکټیولي فعال ګډون کوم. I will remain in the UK during my award. کله چې زه دغه اخلم خپل سند اخلم زه 10 ورځو لپاره هغلته زه څنګه که په UK کې اوسېږم. I will respond to survey sent by کله چې ماته د چونینګ لخوا ماته کوم سروې راکول کېږي اساینمنټ هغه زه به ترسره کوم. صحیح ده. I will agree to be abided. دا ټول زه مقصد زه agree to be abide by زه د دغه کوډ اف کنډکټ ته ټول دغه منم کوم اصول چې دغه منم میسیجینګ پالیسي منم سوشل میډیا پالیسي زه هر څه ماته قبول دي صحیح ده. او دا ټول ورته سي I understand that any request to remain in the UK will not be granted. صحیح ده. کوم وختونه چې دي پاتې UK لخوا هغه ما پرې اړه نه لري. I will actively engage with the tuning alumni community. د دې کوم چونینګ کسي کوم دي شاګردانو یا محصلانو کوم کمیونټي ده هغه ته زه دوی سره په فعال ډول باندې ګډون کوم. صحیح ده. I will respond to future surveys and by کوم وروسته د چونینګ لخوا کوم سروې به ماته راکړل زه به هغو ته جواب ورکړم. صحیح ده. I agree to return home to country. کله چې زه د دغه ته اپلای وکم نو دغه نه وروسته زه خپل هیواد ته بیرته راځم. صحیح ده. in order to submit your application confirm that the information that I am submitting this application is true. کله دلته تاسو ته د کوم معلومات ما تاسو ته درکړو سبمیټ کړو دغه صحیح دي. I confirm that all the submitted information in answer up to the tuning award application question are my original work. دا کوم معلومات او کاري تجربې او ایجوکیشن چې ما دلته تیر اپلیکیشن کې دا اوس داخل کو دا صحیح دي. Understand that the information included in my application which is false is found to be work by another person. صحیح. دا کوم دغه چې دي in my application چې دي دا غلط دي انکلود کړي دي نو که چېرته ما پرې اړه نه لري نو دا د ادارې د دغو لپاره مقصد ښه نه دي. او دلته وایي چې I understand that throughout the application in selection process and in the events that I am successful. صحیح ده.
زه په ټول پروسو باندې د چوینینګ پوه شوم چې د اصول شي داسې په اخري کې موږ کنفرم کوو او په سبمیټ اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو اپلیکیشن سبمیټ کیږي. نو دا و د چوینینګ د سکالرشپو د اپلای کولو طریقه. بیا هم کوم تاسو کوم سوال غوښتنه لرئ ماته یې کمنټ کې ولیکئ او د دې ویب سایټ لینکونه به زه به د دې ویډیو په ډسکرپشن باکس کې درته کیدم. ډېره مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.